अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسین خبر زیم شاهد جان زیب په پېښور کې سرکاري ملازمین احتجاج. سرکاري ملازمین د فند بحالۍ او پنشنو بحالۍ دپاره احتجاج کو. احتجاج یې نه مخکې یو ورځ مخکې روان و، خو حکومت څه مذاکراتو نه پس څه مطالبات دو پیش کړل. د مطالباتو نه وروسته دو احتجاج مؤخره کو، خو حکومت دو مطالبات ونه منل. دې نه پس سرکاري ملازمین پېښور سکول نمبر 1 ته ټول راټول شول، بیا احتجاج شروع کو. داسې سرکاري ملازمین اسمبلی حال ته روان شول. څنګه چې هغوی اسمبلی حال ته روان شول نو هغو باندې شیلینګ او لاټي چارج وشو. شیلینګ دومره زیات و چې څومره کارکنان زخمیان شول او داسې حال کې لا تعداد گرفتار هم شول. سرکاري ملازمین خواره شول. د خورېدو نه وروسته سرکاري ملازمینو دا اعلان وکړو چې هغوی به خپل آینده لا عمل طی کوي. استادان او سرکاري ملازمین خو د معاشرې یو برخه ده. دغه سرکاري ملازمین د وجه دا ټول ملک روان دی. د خلکو داسې په نادره کې د خلکو کارونه دوی کوي، داسې په سکولونو کې هم دو وړو ته سبقونه وایي. سرکاري ملازمین د معاشرې یو خاص برخه ده. دو سره دا ظلم دا زیاتې دا نه دي کول پکار. دا خو یو ټوله معاشره وردی. سرکاري ملازمینو خپله وینا کوي موږ خپل حق دپاره ولاړو، خو دو پولیسو موږ باندې لاټي چارج اور شیلینګ وکړو. موږ خو پوره من احتجاج کوو. داسې مزید اپډیټ سره لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.